دوستانو سلامونه. نن په واتس اپ کې تاسو ته یو داسې سیټینګ ښیم چې مهم دی له ډیرو کسانو لپاره. بعضې وخت کې سړی خبر نه وي چا سره چې شمېره وي نمبر وي نو هغې مثلا په ګروپ کې اډ کړي که نه، نو که غواړئ چې تاسې کله چې په داسې ناشنا هغه نه نمبر له خوا نه په ګروپ کې اډ کېږئ واتس اپ ګروپ کې، نو تاسو غواړئ چې دغه ګروپ نه زه ځان وباسمه، نو بعضې کسان په دې هغه باندې به پوه نه وي. هغه لپاره تاسې واتس اپ ته لاړ شئ. نو دغه ګروپ چې تاسې وینئ ما په دې باندې کلیک وکړه. زه غواړم چې دې ګروپ نه ځان لرې کړم یا ریموو کړم. نو دغه درو ټکو باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړل دلته په مور باندې به کلیک وکړئ. مور باندې چې مو کلیک وکړه دلته دغه اپشن دوم چې تاسې وینئ اگزیټ ګروپ، دې ځای نه هم کله چې موږ په دې باندې کلیک کوو نو موږ نه پوښتنه کوي چې تاسې مثلا دې ګروپ نه ځان ایستل غواړئ، نو که هغه اگزیټ باندې به تاسې کلیک وکړئ. یو طریقه خو یې دا ده په دغه اگزیټ. زه بیک ځم. دومه طریقه یې دا ده چې په همدغه ځای باندې دې ځای باندې چې کله تاسې کلیک وکړئ دلته په پای کې، نو دلته تاسې په پای کې لیدلی شئ چې دلته هم اپشن شته دی. په اگزیټ به زه کلیک وکړم، هغه نه وروسته پوښتنه کوي چې ته یې پرېښودل غواړې ګروپ، نو په اگزیټ دوباره به په اگزیټ باندې کلیک وکړم یا یو ځل بیا. نو اگزیټ باندې چې مې کلیک وکړه تاسې دلته لیدلی شئ you cannot send messages to this group because you are no longer a member. وایي چې دې ګروپ کې تاسې نور میسجونه نشئ لیږلی یا نشئ لیکلی پکې ځکه تاسې نور غړي نه یاست پاتې. نو په دې توګه تاسې کولی شئ چې ناشنا نمبرونو خوا نه یا چې تاسې زړه نه یئ چې په کوم ګروپ کې اډ شئ، نو په دې توګه تاسې کولی شئ چې بېرته ترې که چا اډ کړي یاستئ په دې توګه ترې بېرته ځان ریموو